ښه راغلاست درنو لیدونکو. نن بحث کې د افغان سیاسونو یو شمېر سیاسون د دې غوښتونکي دي چې باید موازي حکومت رامنځته شي. دا چې په اوسنیو حالاتو کې د دوی غوښتنه څومره د قناعت وړ ده څومره د منلو وړ ده، پر همدغه موضوعات باندې بحث لرو. بحث کې مو بلنه ورکړې ده سیاسي شنونکي ښاغلي شهزاده مسعود. مسعود صاحب ستړی مه شئ، ښه راغلاست خپرونې ته. مننه کور ودان. مسعود صاحب پیل به یې له دې وکړي چې اوسني حالات ته په کتو چې سولې خبرې هم ډېر زیات نږدې شوي دي. اوس تمې او ټول فکر باید دې ته ده چې د سولې پر خبرو باندې بحث شي. د یو شمېر سیاسونو دغه غوښتنه تر کومه حده پورې پر ځای ده؟ رښتیا هم دا یو وخت دی چې باید داسې غوښتنې رامنځته شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او د شمشاد تلویزیون ټولو کتونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. ښه ورځ ټولو ته غواړو. زما په اند باندې به په اوسنیو شرایطو کې د موازي حکومت جوړېدل دا به د افغانستان د تجزیې په معنا باندې او د افغانستان اکثریت ملت ته به دغسې یو څه د منلو وړ نه وي. او زما په اند باندې باید ټول سیاسي ډلې د ډېر هوش نه کار واخلي چې افغانستان په یو ډېره حساسه مرحله کې ده او د سولې پروسه هم داسې معلومیږي چې هغه خبره تر دې اوس وتې ده چې آیا دا توافقنامه به وشي یا به ونه شي. د خلیلزاد پر راتګ سره دا ځلې داسې معلومه شو چې دوی موافقه سره کوي او خبره بالاخره بین الافغاني مذاکراتو ته راځي. نو موږ باید اوس د سولې دپاره متحدانه او په یو فکر باندې کار وکړو چې تر څو په یو واحد او متحد افغانستان کې د یو تلپاتې او باعزته سولې دپاره مشترکاً کار وکړو. په تېرو کې موږ تاسې 15 کاله دا حکومت ولیده چې موازي حکومت یا د دې په غوښتنو په اساس باندې دغه حکومت چلیده. فکر نه کوئ چې دا یو ناکامه تجربه وه؟ بیا ولې د دغې ناکامې تجربې غوښتونکي دي دغه کړنه د دوی یو ډول قصدا نه ده غواړي چې د اوږدو له مخې دغسې حکومت دوی رامنځته کړي؟ زما په اند باندې خو 15 کلن حکومت هم متاسفانه چې د قانون پر مبنا نه بلکې د یو سیاسي تفاهم په بنا باندې رامنځته شو او ډیره کامیابه نتیجه نه درلودله، بلکې په ډیرو مواردو کې د ملي وحدت حکومت یو ناکامه حکومت و. بیا تر هغې وروسته چې اوس کوم کړکېچ رامخته شوی ده، خصوصا د انتخاباتو د نتایجو بحران، ما من از افغان پخوا هم ویلي وو، نن بیا هم د شمشاد تلویزیون د لارې نه ټولو خپلو هېوادوالو ته وایم چې د انتخاباتو پروسه بې له شکه چې یو ملي پروسه ده، د خپلواکۍ او اصل انتخابات دي. اما په دغسې یو شرایطو کې موږ پخوا هم ویلي وو، نن بیا هم دا وایم چې دا یو ریفرنډم و، د افغانستان مطلق اکثریت په دغه کې برخه وانه خیستله. هغسې انتخابات چې باید سرتاسري وای او شفافیت پکې وای، هغسې انتخابات نه وو، هیله هم نه ځنې کېدله. حتی دا مو ویلي وو چې خدای مکړه سبب د نفاق د افغانانو نشي. اوس عملا ګورو چې مختلف ټکټونه مخالفت کې، لکه تاسو چې په ابتدا کې د موازي حکومت خبره یاده کړه، موضوع ډېر تاسو لرې اعلان شو، پایلې اعلان شوي دي، منتخب ولسمشر اعلان شوی ده. تاسو چې دلته به نفاق رامنځته کوي، نفاق ولس نه دا اچولی، ټولې پایلې معلومې شوي دي. فکر نه کوئ چې دلته دوی خپله په لوی لاس باندې دغسې ستونزې او کړکېچونو ته لار هوالوي؟ زما په اند باندې خو د کړکېچونو یا د نفاق د اچولو لوی عوامل بهرنیان دي. یو ته وایي چې کور وساته، بل ته وایي چې ته غلا وکړه. که چیرې نړیوالو ته دغه د انتخاباتو نتایج قابل د قبول وای، خصوصا سترو هېوادونو ته، نو د دې نه به یې ملاتړ کړی وي. تر نن ورځې پورې خاموشي اختیار کړې ده. او د بلې خوا نه چې هغه ټکټونه چې اعتراض په دې باندې لري، نتایجو انتخابات نه مني، هغوی په ځان کې بیا د موازي حکومت خبرې کوي چې ما مخکې درته ویلې چې دا لاره نه د حل ده او نه به افغانانو ته د منلو وړ دي. زما په اند باندې زه اوس هم ډېره پړه په داخلي عناصرو دومره نه اچوم لکه څومره چې په بیروني عناصرو اچوم. بیرونیان دي غواړي چې په موږ افغانانو کې نفاق واچوي، او موږ افغانانو ته پکار ده چې یو ښه طلایي فرصت موږ ته په لاس راغلی د صلح دپاره، چې موږ صلح ته اولویت ورکړو او د صلح دپاره مشترکاً په یوه خوله او په یوه ژبه باندې کار وکړو. ډېر لرې نه ده، تقریبا په 10 د هود باندې
داسې ویل کېږي چې ګویا بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي خاکه بین الافغاني مذاکرات شروع کېږي او موږ دلته په دغه سناندریو باندې اخته وو لکه چې دا اوس متاسفانه اخته دي بیا به موږ نړیوال ته څه مخ ولرو او په خپله دغه ملت چې 40 کاله کېږي چې په جنګ په اور کې سوځي دې ته بیا موږ څه مخ ولرو موږ به هم د تاریخ مسؤل وو هم به د خدای او د رسول مسؤل وو نو لهذا د دغه طلایي فرصت نه باید موږ استفاده وکړو یو بل ته لاس سره وکړو یو بل وزغمو او د بین الافغاني مذاکرات لپاره افغانستان شموله یو ټیم هغه په دې معنا باندې نه چې لښکر کم دی 10 دی 15 دی چې د خلکو د هیلو او ارزوګانو سره سم په یو واحده ژبه چې سولې ته ژمني وطن ملي ګټو ته ژمني تاسې یو ټیم د ټولو په اتفاق وټاکل شي او په بین الافغاني مذاکراتو کې د مخالف لوري چې طالبان اسلامي تحریک ته د هغوی سره خبرې وکړي چې تر څو دلته موږ د دې شاهدان ذاتي واوسېږو چې په د وطن کې متلپاتې سوله او ثبات رامنځته شه نور د جنګ ټغر د افغانستان ختم شه زه په دې باور او یقین لرم خورې چې که موږ چیرې بهرانیان پرېږدي خپلو کارو ته یعنې جرګو ته مو پرېږدي زما او تا تاریخ دا په دې باندې ګواهي ورکړي چې افغانانو که د تاریخ په اوږدو په خپل منځو کې اختلافات وکړل لیکن کله چې جرګه شوي دي خپل اختلافات په خپله باندې حل کړي دي راګرځي جرګو ته نړیوالو غبرګونونو ته او نړیوال چې ترکمن په افغانستان کې داخل دي اوس دې ته راګرځي چې په تېرو 15 کلونو کې تاسو ولیدل چې څنګه حکومت ولې ترسره شوه که چیرې دوی بیا د موضوع حکومت غوښتونکي دی غواړي چې یو ډول نه یو ډول په دغه حکومت کې ځان داخل کړي فکر کوئ په تېرو 15 کلونو کې دوی خاصې لاسته راوړنې درلودې چې بیا یو ځل بیا د دغسې حکومت غوښتونکي دی غواړي چې همداسې حکومت بیا رامنځته کړي هغه ما پخوا هم ویلې او د 15 کالو کې مې وخت نه وخت د رسنیو د طریقې ویلي دي چې دا ډېره یوه ناکمه ترخه نقصه وه چې په افغانانو باندې تحمیل شوله د ملي وحدت د حکومت تر عنوان لاندې نه یې پخوا نتیجه ورکړې ده او نه به تر دې وروسته هر هغه څه نتیجه ورکوي چې هغه دغسې یو حکومت یا داسې یو نظام وي چې په هغې کې مشارکت ملي ټول په نظر کې نیول شوي وي هر سړی ځان پکې وویني او زه امید کوم چې موږ د دغسې یو نظام یا د دغسې یو حکومت شاهدان چې په هغې کې ټول افغانان خپل ځان وویني نه په نوم د دې باندې چې ما به دومره ونډې د تا به دومره ونډې دغه شي نه موږ ډېره ترخه تجربه لرو او دا یوه ناکامه تجربه راګرځو د ټاکنو پایلې ته چې دوی همدغه سیاسیونو د ټاکنې پایلې غیر قانوني بللې دي که چیرې دوی د ټاکنو پایلې غیر قانوني بلي فکر کوئ چې ګډ حکومت یا موضوع حکومت رامنځته کول د قانون سره سم ده نه به هیڅ صورت نه دا نه په قانون کې سته نه د موږ په فرهنګ کې سته او نه دا کومه کامیابه نقصه ده موازي حکومت جوړېدل یا د هغې پلوي کول دا به زما په اند باندې لویه جفایي چې موږ یې دغه ملت سره کوو په لوی لاس باندې هغه د اوباما د مرستیال خبره د جو بایډن چې افغانستان هېڅ وخت نشي کېدلی چې یو ملت سازي پکې وشي بیا خو مو د هغه خبره تایید کړله افغانستان هم بیا سره ټوټې ټوټې کړ دا بده نقصه ده دا نقصې سره به څوک توافق نه لري زه امیدواره یم چې کوم ناورین چې اوس په افغانستان کې روان ده لا د انتخاباتو نتایجو د وجې یا نور دغه ټولو ته په نظر کې نیولو سره کینو یو بل خبرې واورو او هر هغه څه ته ورسېږو چې په هغې کې د ملت او د افغانستان ملي ګټې خوندي وي همدغوی سیاسونو د دې حکومت غوښتنه کړې ده چې داسې حکومت باید رامنځته شي چې هلته د سیاسونو یوه شورا رامنځته شي بیا هلته د سیاسونو استازولۍ پکې وشي اجماع پکې رامنځته شي تر دې وړاندې هم د سولې لپاره د همداسې د سیاسونو ترمنځ د حل و فصل لپاره داسې ډېر زیات موضوعات رامنځته شي د جرګې رامنځته شي چې باید دغه ستونزې دغه مشکلات باید حل کړي دوی پکې ګډون ونه کولو اوس فکر کوئ چې د موازي حکومت په جوړېدلو سره به دوی رښتیا هم سیاسي استازولۍ وشي کولی که نه د موازي حکومت خبره د ما په اند باندې د ثبات او د همکارۍ د ډلې خوا نه دا شی اعلان شوی ده او دا د هغوی خپل نظر ده د بعضې ټکټونه ورسره موافق هم نه دي که تاسې د هغوی اظهارات اورېدلي وو سره د دې چې د انتخاباتو نتایج هغوی ته هم د منلو وړ نه دي اما د موازي حکومت د جوړېدو سره هم مخالفت لري نور هغه سیاسي شخصیتونه چې هغه نه په دغه انتخاباتو باندې باور درلوده نه یقین درلوده او نه د کوم ټکټ طرفدارانو زه به د هغې جملې نه چې دغه کومه ناسته اوس په رسنیو کې ښکارېږي چې پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی هم په دغه کې ناست و پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزی خو اول درته ووایم چې تر کوم ځایه زه ورسره شناخت لرم نه په کوم ټکټ پورې تړلی سړی و او نه د کوم ټکټ
تایید کوو نه د کوم ټیکټ مخالفت کوو بلکې د یو ملي مشر په صفت باندې په دغه اوسنۍ حالاتو ښاغلي کرزي هم د ټاکنو د پایلې سره مخالفت ښودلی دی دوی ویلي چې باید د افغانستان اوسني شرایط دې تماده نه چې باید دلته پکې ټاکنې ترسره شي رښتیا هم وضعیت د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره مناسب نه و داسې اوس ممکنه چې باید ټاکنې ترسره نه شي همداسې حکومت داسې ګډوډي چې روانه ده همداسې باید حکومت زه فکر کوم چې هغه وړاندوینه چې پخواني ولسمشر په ابتدا کې چې دې نه مخکې چې انتخابات وشي هغه په خپلو مطبوعاتي اعلامیو کې یا په مطبوعاتي کنفرانس کې چې کومې خبرې کړې وې هوبهو متاسفانه زه وایم دا خبرې رښتیا شولې ځکه چې هغه دا ویلې چې دا ټول ټاکنې به نه سرتاسري نه به پکې شفافیت وي خدای مکړه چې سبب د نفاق د دغه ټیکټونه شي چې موږ اوس عملاً ګورو نور اصلا دغه پروسې د شروع نه هغه باور هم نه درلود او د سره مخالفت درلود دا چې اوس بیا نتایج یې اخلي چې همدغه سیاسي نفاق اچولو لپاره په لوی لاس باندې کار روان او کار کېده چې باید کله که پایلې اعلانېږي دا به د ولس لپاره د منلو ده د نورو ملتونو لپاره د منلو وړ ده خو د دغو سیاسیونو لپاره د منلو وړ نه ده له مخکې داسې صورت کېدل که نه زه ډېر په دې کې افغانان ملامت نه بولم زه خپله خبره بیا یو ځل تکراروم زه په دغه نفاق اچولو کې تر بل هر چا نه بهرانیان ډېر ملامت بولم او بهرانیان دي چې اوس هم کوشش دا کوي چې په افغانانو کې نفاق واچوي ډېره پخوانۍ د انګریزانو یو فارموله وایي نفاق واچو حکومت کوه دلته د یو پیاوړي قوي حکومت د جوړېدو څوک طرفدار نه وو په د کلونو کې طرفدار نه وو اوس هم په همدغه فکر کې دي اوس موږ افغانانو پورې دا خبره ډېر تعلق نیسي چې کله چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ موافقتنامه تر لاسلیک کېږي اتومات خبره د افغانانو په اوږو باندې راولېږي مسعود صاحب د خلیلزاد یوازینۍ دنده چې دلته په افغانستان کې ده هغه د سولې لپاره ځانګړی استازی ټاکل شوی باید د سولې معارض کې ډېر زیات داخل اوسېږي کله چې پایلې اعلان شي هغه نه وروسته د سیاسیونو ترمنځ د ده لید کاته په څه معنا کېدی شي رښتیا هم دا د دوی ماموریت ده چې باید دغه سیاسیونو سره د کینې ناستې ولاړې وکوي که نه زما په اند باندې خو دا ځل خلیلزاد د نورو وختو په پرتله په دید و دید کې فرق په دې کې ده چې د ناټو هغه یا د امریکایانو هغه نظامی استازی هم ورسره و او د امریکې سرپرست سفیر هم ورسره و نور د خپل د ټیم ملګري دا هم ورسره و بې له شکه چې ماموریت د هغه فقط د سولې خبره ده اما دا چې دلته په افغانستان کې هغوی سیاسي ډیپلوماټیک غلري استازي لري سفیر هم ورسره و نور دغه ډېر فوکس په طالبانو سره په مذاکراتو باندې وو چې نسبت نور وختو ته دا ځل دی هم خوشبینه او هم مطمئنه و چې دا کوم مسله چې د سولې په مخ اچولې ده د طالبانو سره د تړون ډېر امیدوار و چې دا به کامیابیږي او دا به لاسلیک کېږي وروستي سیاسي حالات چې تاسو مخپله د دې حالات شاهد چې کوم لوري ته روان دي دا به د سولې په روانه پروسې چې اوس موږ ډېر زیات ورته نږدې شوي ولسونه ورته هیلهمند وي خوشبیني ورته لري هره ورځ دې غوښتونکي دي چې باید بالاخره څه وخت دوی د دې خبره وړي چې سوله راغله سوله راځي څومره په دغه پروسه زیانمنه کړي زما په اند باندې خو طبعا څه تاثیرات خو به ولري خو سوله د افغانستان د خلکو هیله ده ارمان ده او غوښتنه ده په د اوسنۍ شرایطو کې زما په ټولو سیاسي احزابو انتخاباتي ټکټونو باندې غږ دا ده چې یو بل ته لاس ورکړي یو بل ته حمل کړي او کوشش دا وکړي چې دغه یو طلایي فرصت افغانانو ته په لاس ورغلی ده چې هغه د سولې پروسه ده دا په کامیابۍ سره سرته ورسي او که په دغه لاره کې خدای مکړه دوی د خپل خودخواهۍ جاه طلبۍ د وجې نه ناکامه پاتې شول هم به د تاریخ مسؤلي هم به د افغانانو په مخ کې ملت په مخ کې مسؤلي او هم به د خدای او رسول په مخ کې مسؤلي ځکه چې دا ملت خو نور ذاتي ډېر وځورېده او ډېر خراب سه او ډېر ځوانان شازلمي د لاسه ورکړل نور دې باید په دې ملت باندې رحم وکړي او نړیواله ټولنه هم کوشش باید وکړي چې یو باثباته په پښو ولاړ افغانستان دوی په ګټه ده دغه نفاق او شقاق نه دغه شان نه باید لاس واخلي پرېږدي د افغانانو کې زه دا وړتیا وینم چې په خپلو منځو کې سره کینی دا مسایل حل کېږي اوس هم امیدواره یم چې په دغه لنډو 2-3 ورځو کې دغه مشران چې حساب کوي د افغانستان خلک لا ورته احترام لري دوی یو بل سره کینی او دغه روان ناورین چې په دې ملک روان ده هغه په هره برخه کې ده
ټولو ته یوه د حل سیاسي لاره پیدا بله د ثبات او پالنې ټیم مشر ښاغلی عبدالله چې خپل ځان یې خپله ولسمشر اعلان کړی دی وایي چې دی د دې ټاکنو ګټونکی دی په یو شمېر ولایتونو کې به تاسو هم خبر راځئ چې په میډیا کې هم ډېر زیات دغه خبرونه خپرول شي چې د یو شمېر ولایتونو لپاره دوی والیان ټاکلي دي که چېرې همداسې خپل سري ګمارنې کېږي والیان ټاکل کېږي فکر نه کوي چې دا به د نړیوالو ترمنځ د افغانستان موقف صفر سره ضرب کړي څومره دلته بیا د افغانستان اداره کمزوري ښکاره کولی شي ښه یو خو د نړیوالو لپاره د نړیوال خو ما خو درته مخکې مې ویلې لکه چې جو بایډن ویلې خدای دې نه کړي چې دغه خبره رښتیا شي زه فکر کوم چې د افغانستان خلک دا عظمت اوس هم په دغه عظیم ملت کې شته ده چې افغانستان نه ټوټې کولو ته پرېږدي نه دغسې موازي حکومتونه د حل لاره ده ښه خبره دا ده چې د ملت غوښتنې او ارادې ته باید ټول طرفونه په پوره احترام سره درناوی وکړي چې تر څو افغانستان د نورو اصلا په ناورین کې خو یو چې په هغه عمق د ناورین کې نور رانسو چې بیا به خدای ما کړه افغانستان په څو ټوټې سره تقسیم کړو افغانستان د تاریخ په اوږدو کې واحد ملت وي به او یو واحد نظام به لري بل راګرځو دې ته چې شته جنجالونه چې د سیاسیونو ترمنځ دي دا به څومره د امتیاز اخیستلو لپاره وي څومره به د امتیاز ترلاسه کولو لپاره دوی دغه هڅې کوي بالاخره حکومت به دې ته مجبور کړي چې دوی ته هم په حکومت کې یوه برخه ورکړي یو چوکۍ ورته ورکړي وروسته له هغه نه به دغه جنجالونه ترې حده پورې کم شي رښتیا د امتیاز اخیستلو لپاره به دومره هڅه کېږي دغه جنجالونه ترې حده پورې کم شي رښتیا د امتیاز اخیستلو لپاره به دومره هڅه کېږي بې شکه ځینې به کوشش دغه کوي چې سیاسي امتیاز ترلاسه کړي یا به د سیاسي امتیاز لپاره چنې سره وخي اما زه فکر کوم چې په دغه ملت کې دغسې پیاوړي ملي مشران هم شته ده چې هغوی ته بیا تر بل هر څه نه ملي ګټې ډېرې معتبرې دي زه فکر کوم چې دوی د ټول په دغه محور باندې راوڅرخېږي چې په هر هغه څه کې چې د ملت خیري د وطن ګټې مې وي د ولسونو ګټې مې په هغې باندې فکر وکړي نه په خپلو شخصي تنظیمي سمتي او زباني ګټې باندې اوسني حالاتو کې تاسو ګټه ګورئ که نه دا د شخصي مسایلو پر اساس باندې مخته روان دي زه فکر کوم چې ماته تر دې نه ډېر اهمیت چې لري هغه د افغانستان ملت د افغانستان ملت حق لري چې په ټولو ملي مسایلو کې تصمیم ونیسي دوی د ملت د ارزوګانو د هیلو پوره درناوی باید وکړي ډېره زیاته مننه ژوندی سي محسوسه ده چې خپرونه